د مور دعا. اجمیر په نازکو لاسونو د خپل ذهن انځور په نمجنو خاورو کې ښکاره کول. د هغه په دغه کار کې یوه هیله نغښتې وه چې وخت یې ورکړی، زړه یې پرې بایللی و. په خوږه ژبه یې ویل چې کول جوړومه. دا نو هغه وخت و لمر د قبلې دیوال ته په هنداره کې کتل. اراده یې بدلوله، د تللو نیت یې درلود. هلته د غرونو ورخوا یو څه را روان چې تر ډېره پرې د شپې شک کېده. په تیزو قدمونو روانه وه چې د موسم ښکلا د طبیعت په غېږه کې له بد نظره وساتي. خو سیند هم په دغه پلمه چې څوک دا ښکلی غږ وانهوري خپل سوګ لا پسې زیات کړ. باران هم په نرم طبیعت خپل څاڅکي شمېرل. بې وخته د لاوډ سپیکر له خولې غږ ووت. د توریالي کاکا زوی چې اجمیر نومیږي د 4 کالو دی. شنې جامې پر تن دي. له مازدیګر وروسته له خپلې کورنۍ څخه نادرکه شوی دی. همدا غږ و تا به ویل چې د اسرافیل شپېلۍ ده. مړه انسانان ژوندي شول چې د کلي کوڅې فصلونه باغونه او خوړونه ترې ډک شول. غږ اورېدو ته سیند چې په دې وخت کې د زړوبیو په لاره تېرېده چاته اجازه نه ورکوله. خلک او ستوري ټوله شپه سرګردانه وو. د یو ورک شوي بچي د مور دعا به وه. لمر هم نن په یو هیلهمن زړه سیمې ته راوکتل. اوس د طبیعت ښکلا هم له تور حجاب ووتې وه. په پسرلنیو ډالیو ډکه وه. مرغان هم خاورین بامونه د ځانګړې نغمې په شور په مخو کول. اسمان هم خال خال په سپینو وریځو لکه د سولې کوترې ښکلی ښکارېد. او د طبیعت په آرته لمن کې د هغه ګل نښې نښانې لیدل کېدلې د کوم چې سیمه والو انتظار درلود. لمر هم په شنه ورشو د پاسه د ورځې د 4مې برخې مزل وهلی. خلک ستړي وو. هسې د دمې جوړونې یوه پلمه یې وغوښته. نصر محمد اکا او اجمیر په کلي ګډ شول. کشکره وچغېده چې پل په پل یې لاره د لوی کلي لور ته د سیند پر غاړه په ترږمۍ او سپوږمیز محل کې وهل. دې ستړي پردیس لیدو ته هر څوک په تم و. زړونه هم نارامه ټکانونه خوړل. جومات لخوا راغلی غږ په هر چا ښه او خوږ ولګېد. دې خوښۍ له کلي وراخاړه ارامه کړه او ستړی لاروی سالم سلامت له خپلو وروڼو سره غاړه غړی شو. Watch the best Bisram TV channel and YouTube.